ډاکټر محمد اشرف غني او د جبهې مقاومت مشر د ځینو طالب مشرانو په اړه نرم دریځونه لري. احمد مسعود وایي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د دریځ په اړه وویل. ښاغلی خلیفه صاحب حقانی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یوه انګېزه لري، که څه هم هغه پخوا ډېر جنګونه او چاودنې کړي، خو څوک چې د جنګ سړی دی د سولې سړی هم دی. او له بلې خوا ډاکټر محمد اشرف غني بیا وایي د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تل د افغانانو لپاره خدمت کړی دی او د تیر نظام چارواکي پرته له کومې خبرې هیواد ته غوښتي او ورته یې ویلي دي چې راشئ د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخلئ. دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانانو لپاره ډیر کارونه وکړل. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره د AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکراتو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمد ازادي راډیو ته وویل. د وینا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښودلې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي دي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره 4 کمیټې جوړې شوې دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.